ها بسم الله الرحمن الرحیم. رزو لیسن 40 اف MS Word 2016. ها سلوختم نمبر درس زموږ تاسو را او میلینګ ټاپ دی. نن موږ تاسو په میلینګ ټاپ کله کسل ولو رائټ ان انسرټ فیل ګروپ باندې کار کوو. ګوري په هم تاسو کریټ او سٹارټ میلمیټ ګروپ باندې سټل سټپ بای سټپ کار وکړو. نن رزو لکه چیرته رائټ ان انسرټ فیل باندې سکو کار کوو. ها کنټرول W کنټرول پلس N دغه ګوري ما سره مختلف قسم چې کانو کمانډونه دي. ښه دا اوس ګوري مطلب غیر فعال. اول به یو کار وکړي سبو کې یو ریسیپینټ لیست برا واخلي. ښه څو کله کا یوز ایگزیسټینګ لیست کلیک کړئ باندې کا کوم لیست می پکار دی دغه ای ولا لیست کا ما دروچت کلیک کړئ باندې ګوره ما سره څنګه شو دا فعال شول. ښه الګه سوتم څو کال کا ادرس بلاک کو شو کلیک کړئ باندې ګوره لکه سوي چې انسرټ ریسیپینټ نیم ان دیس فارمټ کوم فارمټ کله تاسو پکار ګوره سوي لکه نو چې IT احمد اسد پلانکه سره دا سره کا پکار دی په دې شکل وسی احمد یا دا څه مطلب وړي صحیح شو په دې شکل مطلب پکار شو دا قسم چې دا اوس ګوره ما سره شي دي د دې رقم دا ادرس سټایل نه دي متاسو راخه دا قسم مطلب وړي چې مستر پلانکه سره دا قسم پکار شول دا قسم چې دا اوس ګوره په دې شکل ما سره راغی. ښه یا دا قسم مطلب وړي چې د اوس ما سره شي رقم د دې سټایل نه دي. ښه په دې شکل مطلب پکار شو درته یا دا څه مطلب وړي دا کې بل لکه څه چې انسرټ کمپنی نه مطلب د کمپنی نوم څه پکار دی نو اوس ګول ته ما سره لکه سره دي چې احمد کارپوریشن دا ختم کړي سره او انسرټ پوسټ الکترونیک ادرس دا مطلب تاسو پکار دی نه ګوره سوال کنه چې پوسټل ادرس ګوره ما سره مطلب چې ته کابل چې کوم نه پوسټل ادرس ده. ښه بل کسو نیور انکلود د ریجن اند ادرس دا مطلب پکې مې اضافه کوا او کوچ الو همیشه پکې درغه شي او کوچ نه only include the country region if different then کچېرته مطلب فرق کړو به سکو پکې اډ کوا. ها بل کسو چې فارمټ ادرس according to the destination country region دا ادرس کو مطلب په مطابق دا جوړوا. خلای مله کسو کو کې مې کړ. ها اوس ګوره ما سره کسر خپل ادرس بلاک راغی سیدا اوس ګوره دا اپشن ما سره څنګه شو فعال شو دا باندې کلیک کوم اوس ګوره ما سره د انتخابي ښه سیدا نه غوړه مطلب سیدا دې شکل باندې. بل کسو ګریټینګ مین سټډي مې شکول کلیک کړئ باندې کسر په کار دی ډیر پلانکای تم چر کړ ډیر څه شل کړل تاسو کنو مرته ورکړل دلته مطلب کاما غوړې داسې کلیک کړئ باندې صحیح شو ګوره ما سره دا غراله. ښه صحیح شو دا ورسره زوای ما چې مطلب دا څه قسم دا معلومات څنګه ډسپلی شي چې مطلب ډیر احمد. ښه یا مطلب دا څه په کار شو چې وای نه داس نه لکه 2 پلانکای ملک کار ګول ته ما څه کنه 2 IT اسد سیدا دا څه مطلب وړي چر ډیر چې لکه نو IT اسد یعنی مطلب وظیفه مسره اعلان خودلا او سره خو کې نوم مخکاره کړ. ښه یا مطلب دا څه وړي getting for inward recipient name سره کپ کار ډیر سر اور میډیم. ښه یا مطلب to whom it's may be concerned دا څه مطلب وړي. ښه یا نن مطلب هیڅ په کار نشته درته. ها here are a preview for your recipient list ګوره مطلب ما سره شي لکه یو هغه ښه ریسیپینټ دی مطلب چا زده لیګه مخه الله ما سره کنه شي ماش هغه دی فیلډونه دی. ښه ماش فیلډ لکه سب کار ټایټل لکه دا په کار دی. ښه لاست نیم لکه شي وسی دا وسی یونیک نمبر مطلب په کار دی نه دی په کار سره فرست نیم لکه شي دا ور پسې مخ راځه دا ملکه څه کو کې کړ دا او بل لکه څه چې انسرټ فیلډ اوس ګوره مطلب دا په کار شول. ښه دا ګوره اګه زما سب کار لکه ټایټل واچوا صحیح شو. ها بل لکه سب کار دی فرست نیم لکه په کار دی او سره فقط شي په کار کنه لاست نیم په کار دی او بل لکه سب کار دی کمپنی نوم په کار اوس ګوره ما سره دا په دې شکل څنګه شو ډسپلی کړل شو. ښه دا ورسره کوم چې مطلب څنګه دا اس فرقي رول سره کرا شګور رول کله کسوي چې مطلب اسک پښتنه نه وکړه لکه چې بوک مارک ورته ورکم فرم سمره لکه پښتنه درنه کوي. ښه چې مطلب کچیر دا چې وسله کنو دا ټایټل مطلب اکول ټو پلان کی سره څه کومه پښتنه کوخه یا پر ایگزامپل چې مطلب سمره کپ کار دی فیل ان مطلب څه کو په ډیډ کا ډیفالت ټیکس مطلب دا اوس یو ډیډ کراتا. ها او دا څه مطلب چیرې اف ایلس دین مطلب کچیر د سره مسې به دا کار وکړه مرج ریکارډ کراتا سر پس مخ راځه نیکسټ ریکارډ ته زور پس سره تاسو ګورئ ما ته چې کنه دا رولز دي. ښه کنټرول شي پریس کوم پس زیډ چې دوباره خپل دی لته راشي. ښه او الکبل سوي پکې مش فیلډ کا مخ کې مچور باندې سو کار وکړ سره دا مطلب چې ما سره اپډیټ ده کله تا مطلب یو لیبل جوړ کړی هغه څه کې چینج پکراو سره که ما ته اپډیټ کا دغه لکه سوي چې پریویو خدا تاسو ورسته کارو. ښه کلیک کړئ موږ ګور ما سره څنګه شو دا داس ډسپلی کړه. ښه دا ورسته کوم چې مطلب دې کې څه خبرې دي. ښه صحیح شو نو دا زم تاسو سره چې کانو رائټ ان انسرټ فیل ګروپ سم تاسو ولستو